سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. زه یم ماجد سباوون. تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د افغانستان کوم زده کوونکي چې دي هغوی ته پاکستاني حکومت بورسونه یا کوم سکالرشپس دي هغه اعلان کړي دي. په دې کې کوم سکالرشپس دي څوک کولی سوی او کوم زده کړې چې دي هغه ترلاسه کولی سوی، څومره خلکو ورته اپلای کړی ده او کوم ټیسټونه چې دي هغه پر څه حال باندې دي، انټري ټیسټ روان دي نه دي روان، چا اپلای ورته کړی ده او کوم افغانستان کوم زده کوونکي نجونې چې دي هغوی څومره پکې دي، دا ټول معلومات درکوو. له دې ما سوی په بلوچستان کې چاودنه سوې ده، د هغه په حق باندې تاسو معلومات ورکوو. او په خیبر پښتونخوا کې کوم عملیات چې دي درې کوم اپریشنونه چې دي هغه سوي دي، شاوخوا د 150 وسلوالو وژلو دعوې کې د دې کوم معلومات چې هغه تر تاسو پورې درکوو. او په بلوچستان کې مارنګ بلوچ کوم احتجاجي کوم غونډه چې وه هغه چیرې وله، پر څه هکله باندې وله، دا معلومات تر تاسو پورې دررسوو. اول کوم خبر چې دی د افغانستان کوم زده کوونکي چې دي هغوی ته پاکستاني حکومت کوم بورسونه چې دي هغه اعلان کړي وو، که څه هم دا بورسونه تر کال 2021 مخکې هم د جمهوریت په وخت کې دا بورسونه افغانستان کوم زده کوونکي وو هغوی ته ورکول کېدل، خو له کال 2021 څخه دا معطل ول، همدغسې پاته ول. خو اوس یو وارې بیا پاکستاني حکومت اعلان کړی چې دا کوم بورسونه چې دي دا به ورکول کېږي. په تېر کال اکتوبر میاشت کې دا اعلان کړی و او کوم افغانستان کوم زده کوونکي چې ولو هغوی ورته اپلای کړی و. شاوخوا 21,000 کوم زده کوونکي چې دي په هغه کې نجونې هم دي، هلکان هم دي، هغوی اپلای ورته کړی وه. په دې 21,000 کسانو کې یا زده کوونکو کې 15,000 چې دي هغه نجونې، د نجونو کوم شمېر چې دي هغه ښودل کېږي او له دې ما سوی نور کوم دي هغه هلکان دي. یعنې مو ویلی سوی 3% چې دي هغه هلکان دي او کوم 1% چې دي هغه نجونې دي چې اپلای ورته کړی دی، نومان یې ورته لیکلي دي. ټول کوم بورسونه چې دي هغه شاوخوا 2,000 بورسونه دي. دا د پوهنتون کوم بورسونه چې دي په دې کې ګریجویټ یعنې هغه څانګې په کوم کې چې له 12 بعد یعنې له کوم له مکتبه بعد چې کوم دغه دي هغه راتلای سوی، انډر ګریجویټ کوم ته چې امپل هم ویل کېږي، ماسټر پکې دی. او له دې ما سوی د دکتورا یا د پی ایچ ډي کوم سکالرشپ چې دي هغه هم په دې کې شامله دي. 2 ورځې وړاندې د پنجشنبې او د جمعې په ورځ باندې د پاکستان بلکې د جمعې او د شنبې په ورځ یا د هفتې په ورځ باندې د پاکستان حکومت چې هغه په پېښور او کوټه کې مرکزونه جوړ کړي ولو د هغه افغانانو لپاره کوم چې په پاکستان کې موجود دي، د هغوی لپاره مرکزونه جوړ کړي وو. هغه هلته تللي وو، هلته انټري کوم ټیسټ چې دي هغه یې ورکړي دي. اوس نن یعنی یک شنبه او سبا به هم کوم کسان چې دي زده کوونکي چې دي هغوی ته ایمیل تللی دی، هغه هلته کوم انټري ټیسټ چې دي هغه ورکوي د ګوګل ډاکس په ذریعه باندې. که څه هم دا طریقه چې ده دا یو څه اسانه ده، اسانه په دې معنا چې کوم زده کوونکي چې دي هغه په ډېر اسانۍ سره کولی سوی چې کوم سوالونه چې دي هغه جواب کړي. ولې د یا کوم سیستم چې دی هغه داسې ایښی دی چې په هغه باندې هېڅ کوم نظر ساتلو لپاره څه نشته. هر څوک کولی سوی چې هلته لوګین سي، د هر چا آی ډي لوګین کولی سوی او هغه هلته په اسانۍ سره کوم جوابونه چې دي هغه ته سوالونه چې دي هغو ته جوابونه ویلی سوی. اکثره کوم کسان چې ول هغوی سره ما کله خبره وکړله نو دوی راښکاره هم کړل او دوی دا ویل چې هلته کوم کسان چې دي هغه له چیټ جي پي ټي له لارې دا کوم سوالونه چې دي هغه ډېره په اسانۍ سره جوابوي او جواب ورکوي. خیر دا به پر روان وخت کې بیا د کامیاب کم کسان چې دي هغه به انټرویوز هم کیي، د هغوی انټرویوز به اخیستل کیي او شاوخوا په د 21,000 کسانو کې به یوازې 2,000 کم کسان چې دي هغه به کامیابه کیي او هغه به د پاکستان کوم بېلابېل پوهنتونونه چې دي هلته به لېږدول کیږي. خبر دا دی چې د طالبانو کوم حکومت چې دی هغه په افغانستان کې کوم بندیز اعلان کړی دی، خاص کر پر نجونو باندې، چې هغه نسوی کولی چې له شپږم ټولګي وروسته خپل کوم زده کړې چې دي هغه مخته یوسي. اوس په دې حال کې پاکستاني کوم پوهنتونونه چې دي هغه په خاصه توګه د افغانستان کوم نجونې چې دي هغوی ته یو موقع ورکړې ده او د افغانستان کوم نجونې چې دي هغه به پاکستان ته راځي او دلته به کوم خپل کوم زده کړې چې دي هغه به کوي. که څه هم د پاکستاني کوم تعلیمي کوم نظام چې دی هغه دومره ښه نه ګڼل کېږي،
خو بیا هم تر نه څه خو یو څه ښه ده او کوم نجونې چې دي هغوی ته یو لاره داسې سترګه ورته ګوري چې لاره یو موندلې ده. خو د طالبانو له لوري دا شرط ورته ښودل سوی دی چې هلته دا پابندي ده په افغانستان کې چې افغانان نسوی کولی چې خاص کر نجونې یا ښځې چې دي هغه نسوی کولی چې یوازې سفر وکړي. اوس دلته د سفر کوم قانون چې دی هغه د طالبانو هغه دلته خنډ جوړ سوی دی. خو په دې هکله باندې پاکستاني او طالبان کم چارواکي چې دی هغه په وار کېنستلي دي او خبر داسې دی چې دوی په دې باندې صلاح او مشوره کړې ده او کوم مذاکرات چې دي هغه کامیابه سوي دي. طالبانو په مشروط ډول باندې افغانستان کوم نجونې چې دي هغوی ته اجازه ورکړې ده. پر پاکستان یې دا شرط ایښی دی که چیرې کومه نجلۍ پوهنتون ته کامیابېږي د بورس باندې په دې بورس کې کامیابېږي او دا راځي پاکستان ته زده کړې کوي د هغوی سره به د هغوی محرم ته هغه کې زوی وي کې ورور وي کې کوم پلار وي یا دغه رقم میړه وي د هغه نجلۍ نو هغه به هغوی ته به هم اجازه ورکول کېږي هغوی ته به هم ویزه ورکول کېږي او دا کوم زده کړې چې دي هم په دې شرط باندې به پر دوی کولی شوی چې وکړي. دا کوم بورسونه چې دي دا د پاکستاني حکومت له لوري د هایر ایجوکیشن چې دی هغه یې ورکوي. علامه اقبال پوهنتون چې دی هغه یې کنډکټ کوي دا کوم ټیسټونه چې دي هغه یې اخلي. په دې ټیسټو کې چې کوم کسان کامیاب شي هغه به پاکستاني پوهنتونونو کې یوازې نه داسې ټیوشن فیس او داسې کوم د اوسېدلو کوم خرچه چې د هغه پاکستاني حکومت برداشتوي. له دې ما سوی داسې خبرونه هم شته چې هغوی ته به په میاشتنۍ ډول له 15 څخه تر 15,000 پاکستاني کلدارې د جیم خرڅه هم ودې زده کوونکو ته ورکول کېږي. په دې کې تر کومه حده پورې کوم رښتیا ده درواغ ده دا په روان وخت کې معلومیږي. خو فعلا کوم بورسونه چې دي په هغه کې کوم خرچه چې ده هغه به پاکستاني حکومت اخلي د دوی د اوسېدلو ځای د پوهنتون خرچه چې ده هغه به ټول پاکستاني حکومت په غاړه باندې اخلي. دا و د کوم سکالرشپ یا د بورسونو کوم خبر لدې ما سوی په بلوچستان کې نن غوزدار څه یو بس روانو د راولپنډۍ پر لوري باندې په دې بس کې کوم بم چې و هغه پیش کړل سوی و او دا بم یو څو وخت کله د بس سفر وکړي شاوخوا له غوزدار روان سو شاوخوا 15 کیلومتره سفر کړی و نو دا بم چې هغه وچاودېدی او په دې کې کم خبر چې دی لومړني کم معلومات چې دی په هغه کې اووه کم کسان چې دی هغه زخمیان سوي دي. یو کس چې دی هغه پکې چې دی هغه وژل سوی دی او د روغتون کم ویان چې دی د غوزدار روغتون د هغه په خبره چې کم درې کم کسان چې دي هغه پکې زیات ژوبل دي. د کم کسان چې دي هغه د خاص کر په دې نظر ساتي دا خبر سي ورکوي هغه دا دعوی کوي چې په دې کې د پاکستاني فوج کم کسانو یا د دارو سره کم کارکونکي کم کسان سي هغه په دې بس کې سیول هغه سپارولو. دا خبر تر کومه حده پورې صحیح ده نه ده صحیح دا به پر روان وخت کې معلومیږي. خو فعلا کم کسان سي اووه کم کسان چې دي هغه ژوبل سوي دي. له دې ما سوی د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو کې پاکستاني فوجي ویان د اداره چې د آی اس پی آر هغه دعوه کړې ده چې دوی په درو ضلعو کې مختلف کم خفیه اپریشن چې دي هغه یې کړي دي او شاوخوا 10 کم وسلوال چې دي هغه یې وژلي دي. یو اپریشن چې دی هغه په لکي مروت کې سوی دی 18 کسان چې دي هغه پکې وژل سوي دي د دوی په وینا چې وسلوالو. کرک کې کم اپریشن چې دی هغه سوی دی په دې کې 8 وسلوال د دوی په وینا چې وژل سوي دي او د دې ما سوی په خیبر کې هم اپریشن سوی دی او 4 دی هغه وسلوال هغه پکې وژل سوي دي. موږ تاسو خبر درکړی یو چې په ګوادر بعد از کوم جلسه کېدونکې د بلوچستان د حقوقو لپاره کوم فعال د وخت د شپو کې کوم اداره د بي واي سي یا بلوچ یکجهتي کمیټې د هغې مشري مارنګ بلوچ اعلان کړی د ګوادر وروسته په ډالبندین کې اعلان کړی. ډالبندین په دا جلسه چې هغه پرون پای ته ورسېده د دې کوم غوښتنې چې هغه همدا وي چې د دې کم کسان چې دي په خاص توګه کم لادرکه کم کسان چې دي وخت نه وخت د تورونه پوری کوي چې د هغوی مړی موندل کیږي. اوس دوی دا غول چې د زموږ کم کسان چې دي د دوی په وینا چې د دوی کم کسان دي د هغوی مړی نه بلکې ژوندي د دوی ته په لاس ورکړل سي. دا کم جلسه چې ودا په داسې ځای کې وسی ضلع چاغي ورته وایي د چاغي کم مرکزی کم ښار چې دی ډالبندین په دې کې ولا چاغي هغه ځای دی کوم چې ډیورن لاین ته ډېره نږدې ده. د دې ما سوی د کوم ایران کوم بارډر چې دی پاکستان د ایران کوم بارډر چې دی هغه ته ډېره نږدې ده. چاغي چې دی آبادي زیاته کمه ده کم دا کم ایریا چې ده یا دا کوم سیمه چې ده دا
ډیره زیاته ده. دا یوازې نه د بلوچستان غټه ضلع نه ده، بلکې د ټول پاکستان کم ضلعې چې دي په هغوی کې د دې کم رقبه چې د هغه تر ټولو زیاته. شاوخوا 3 لکه کم آبادۍ چې د هغه شمارل کېږي، زیات پکې بلوچستان اوسېږي. په دې ضلع کې کم معدنیات چې دي هغه په ډېر غټ شمېر دي. د مثال په توګه په دې ضلع کې یو ریکورډیک او یو سندیک، هغه 2 کم کانونه دي. په دې د سونې یا د سرو زرو کانونه دي، په کم کې چې د شاوخوا 100 کالو څخه هم زیات مسلسله توګه کم سونه سي ده یا کم سره زر سي دي او وسپنه سي ده هغه راایستل کی. کم سندک سي دي هغه چینایي کمپنۍ MCC چلوي او د کم سونه سي ده یا سره زر سي دي هغه را باسي. له کال 2001 څخه دا کار پیل شوی و. لدې ما سوي ریکورډیک سي ده، ریکورډیک بیا ځان ته بل کم کان سي دي هغه دا بیا کینیډایي کمپنۍ بیرک ګولډ په نامه باندې کینیډایي کمپنۍ ده هغه لدې څخه سره زر را باسي. دا کم کار چې په سنده کې په کال 2001 کې شروع شو د مشرف په وخت کې. د یو کال لپاره دا کنټراکټ ورکړي پاکستاني حکومت و چینایي کمپنۍ ته. نو کله چې دا کار شروع شو د کیندل شروع کړ، خو کال لا نو پرسوي چې د هغه وخت کم د پاکستان پوز کم مشر سو جنرال پرویز مشرف، نو هغوی دا کم کنټراکټ سو په دې کې د 10 کالو لپاره دغه کمپنۍ ته اضافه توې پکې وکړي. د 10 نورو کالو لپاره دا کم کنټراکټ سو دا مطلب وزندوي. خو کله چې به دا کم وخت سم پر کېدی، بیا په دې کې 1 کال 2 کال 4 کال په دې کې به اضافه تو بسوي، تر څو په کال 2022 کې د پاکستان کوم دغه وخت وزیر اعظم سیو عمران خان په دې کې د 15 کلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره معاهده لاسلیک کړه چې د 15 نورو کلو لپاره به د کمکان سي د چینایي کمپنۍ MCC ته په لاس ورکړ، د هغوی په واک اختیار کې ورکړ. لدې کمپنۍ څخه یا لدې کان څخه دا کمپنۍ څومره سونه را باسي، څومره سره زر را باسي، څومره کم دغه سي دي معدنیات سي دي وسپنه او د سینور کم معدنیات سي دي هغه را باسي، د دې هیڅ معلومات نشته. مطلب خفیه سي دي هغه ساتل سوي دي. پاکستاني حکومت په خاص توګه بلوچستان کم حکومت سي دي هغه ته نه ورکول کیږي. چینایي کمپنۍ دا کسان خپل کم کسان سي دي هغه راوستلي دي، دلته خپل کم کودای سي ده، خپل کم کیندنه سي ده هغه کوي. او شاوخوا 1300 کم کسان سي دي هغه پاکستان په دې کې لګیا دي، په دې کمپنۍ کې په دې کان کې. په دې 1300 کې د کمپنۍ په وینا باندې یا د حکومت په وینا باندې چې 1500 کم کسان سي دي هغه د دې سیمې اوسیدونکي دي. خو د مارنګ بلوچ او د رقم نور کم فعالان سي دي هغه بیا د تورونه لګوي چې دا 1500 کم نوکریان سي دي یا کم دند سي دي هغه د هغه رقم دي چې چوکیداری د پکې د صفایي کم کار سي دي، یعنی کوچني کم کارونه سي دي هغه دوی ته ورکړي دي. غټ کم کسان سي دي، غټ کم پوسټونه سي دي، په هغوی باندې د خیبر پختونخوا، د پنجاب او د سند کم کسان سي دي هغه په دې باندې ګمارل کیږي او په دې کې هغوی ته غټي تنخواه ورکول کیږي. یعنی دوی دا تورونه لګوي چې یو خو معدنیات زموږ دي، په دې معدنیاتو کې بل کم کمپنۍ سي دلته کان کیندنه کوي، په هغوی کې کم کسان سي دي، کم مزدوران سي دي هغه هم زموږ نه لګول کیږي. که زموږ کسان لګول کیږي هغه یوازې د صفایي لپاره لګول کیږي، هغه یوازې د چوکیداری لپاره لګول کیږي. خو پاکستاني حکومت بیا دا تورونه سي دي هغه په وار رد کړي دي او دا ویلي دي چې د دې سیمې کم اوسیدونکي سي دي هغه په تعلیمي کچه ډیر کته دي. نو کم کسان سي دي هغه هلته دومره هنر او زده کړې نه لري، نو په همدې خاطر باندې دي کم کسان سي دي هغه لوړه کچه باندې کار کوي او د پاکستان نورو سیمو کم اوسیدونکي سي دي هغوی ته غټ کم پوسټونه سي دي د هغوی مطابق ورکړل سوي دي، یعنی کار یې اهل کار ته سپارلی دی. د ما سوای د کمپنۍ سي دي د کم روپۍ سي دي څو ورکوي، د کم معلومات سي دي دا چاته نسته، 100% یا په 100% باندې دا ورکوي، دا معلومات نسته. خو په کال 2021 کې پاکستاني حکومت یا وفاقي حکومت و بلوچستان حکومت ته 315 میلیونه پاکستاني کالداري سوي هغه ورکړي وي د سندک په مد کې. دا کم یو د پاکستاني قانون 28 د آئینی ترمیم سی ورته وایي 18 ترمیم سی دی، د هغه مطابق د پاکستان په قانون کې دا دي چې چیرې په یو صوبه کې یو معدنیات وي د هغې واک اختیار سي دی هغه ټول د صوبې د حکومت څخه دی.
خو سندک او ریکورډک چې دی په دې کې بیا دا کم قانون چې دی هغه نه دی پلی سوی. د دې کم معاملات چې دی هغه وفاقي حکومت ګوري، کمی کمپنۍ ته ورکوي، په 100% ورکوي، 100% دی واخلي، 100 صوبایي حکومت ته ورکوي. د کم پریکړې چې ده هغه د بلوچستان حکومت په لاس کې نه ده، هغه د پاکستان مرکزي حکومت په لاس کې ده. د دې ما سوای ریکورډک چې دی، ریکورډک د کاناډایي کمپنۍ متاسو ول بیرک ګولډ کمپنۍ په لاس کې دی، واک اختیار کې دی، هم هغه راباسي. خو بیرک ګولډ کمپنۍ چې دی هغه د MCC یا د چینایي کمپنۍ څخه په دې وجه بهتره دی چې د هغې کوم معاملات چې دی هغه رقم خفیه نه دی ساتل سوي لکه څنګه چې د سندک کم پروژیکټ چې دی یا کم پروژه چې ده د دې کم معلومات چې دي هغه د ویب سایټ مطابق کله چې د دې ویب سایټ ته تاسو هم کولی شئ ورسئ. د ریکورډینګ کم ویب سایټ چې د بیرک ګولډ کمپنیز کم د ټیکه اخیستې ده، دا پروژه یې اخیستې ده. 50% دی دا لیکلي 50% دی ځان ته ګرځي او 50% دی هغه د پاکستاني حکومت ته ورکوي. د دې مطابق په کال 2023 کې دوی د ټیکس او ریالټي په مد کې پاکستاني حکومت ته شاوخوا 200 یا 2.6 ارب ډالر چې دی هغه پاکستاني حکومت ته د ټیکس په مد کې او د ریالټي په مد کې واځي دی جمع کړي دي. او له دې ما سوای په همدې کال 213 میلیونه ډالر چې دی هغه د منافع یا د ګټې په توګه باندې پاکستاني حکومت ته جمع کړي دي. سندک کم دی په دې باندې دا کم پروژه چې ده هغه په زیات تنقید کې چینایي کم کمپنۍ چې دی د دې خلاف په وار باندې کم د بلوچستان حکومت یا د کم کامپرسته په خاصه توګه بلوچ کم کامپرسته کم ګوندونه چې دی هغه په وار احتجاجونه کړي دي او دغه رقم په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي. د تر کیسو کم خبره چې ده په کال 2019 کې د سنا بلوچ په نامه باندې د BNP ILT کم دغه چې دی د بلوچستان نېشنل پارټي چې دی د بلوچستان ایالتي اسمبلی کې د دوی د غړی وو. هغوی د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړ، کله تفتیش وسو درخواست باندې کاروایی وسوه. په کال 2019 کې کوم حکومت سیو یا کوم کوټ سیو قاضي سیو هغه فیصله محفوظه کړه، ویلې که چې مطلب دې باندې به څه پرېکړه وسوه. خو په شاوخوا 6 کاله اوس پوره کېدونکي دي، تر اوسه پورې د دې کیس چې دی پرېکړه چې ده هغه نه ده اورول سوې چې پرېکړه سوې څه ده. چې کله واورول سي یوازې هغه تر کاپۍ پورې محدوده ده، چې کله دا کیس یعنی کیس هم پوره دی، فیصله هم سوې ده خو بیانېږي نه. چې کله بیان سي بیا به عمل ورباندې کیږي. نو دا یوازې تر کاغذانو پورې تر اوسه پورې پاته دی او کوم پرېکړه چې ده هغه نه ده راغلې. له دې څه دا معلومیږي چې دا واک اختیار چې دی که څه هم قانون چې دی هغه تر یو حده پورې آزاد دی، خو دومره بیا نه دی آزاد چې دی کوم پرېکړه چې صحیح ده پرېکړه خو یې وکړه خو بیان کړی نه ده. نو له دې څه دا معلومیږي چې کوم قانوني کوم دغه چې دی د بلوچستان کوم حق چې دی هغه تر کومه حده پورې بلوچستان حکومت یا بلوچستان کم خلکو ته چې دی هغه ورکړل کیږي. نو دا و د نن کم ویلاګ تر تاسو پورې در ورسوي، کم تازه کم خبرونه سیو په تفصیلي ډول تر تاسو پورې در ورسول. روان وخت کې به تر تاسو پورې همدغسې نور کم اهم کم موضوعات چې دي هغه که د خیبر پښتونخوا وي که د بلوچستان وي او که دغه رقم د افغانستان څخه وي تر تاسو پورې به در رسوو. زموږ کم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.